أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. کله چې دوته د الله پاک د وحدانیت دلایل دا بیان شو، نو دو هغه خپل زړې خبرې ته واپس لاړو او اعتراضات دو بیا شروع. نو الله پاک د دو هغه اعتراضات نقل کوي چې وایي هغه کسان چې کافران دي، اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، ایا کله چې شو مونږه خاورې وآباؤنا او دغه شانتي پلاران زمونږه هم هغه خاورې شي، أئنا لمخرجون، ایا مونږ به خامخا راویستلی کیږو، یعنی مونږ به بیا دوباره راویستی شو او ژوندي به شو، داسې چرته هم نشي کېدی. لقد وعدنا هذا، یقینا وعده کړی شوې ده، هذا دا نحن زمون سره وآباؤنا من قبل، او دغه شانتي وعده زمون د پلارانو سره هم شي وه. کم دی کم سړی تی واپس را پاس، یا کم سړی هغه راغی چې دا خبره یې وکړه چې په قبر کې داسې عذابونه دي، د مرګ نه وروستو داسې تکلیفونه دي، یا قیامت کله راغی، دومره زمانه تېره شوه، قیامت چا ولید؟ ان هذا الا اساطیر الاولین، ندی دا خبرې مگر دا قصې د پخوانو خلقو دروغجنې دي. اساطیر د اسطوره نه وته ده. اسطوره ویل کیږي هغه قصې چې د هغې څه بنیاد نه وي، یعنې بس صرف د محفل د ګرمایش دپاره څه افسانې او قصې کیږي چې څه بنیاد او دلیل د هغې نه وي. نو دو وی چې دا خبرې چې کمې تکې دا د پخوانو خلقو دروغجنې قصې دي، بس نور په دې کې حقیقت نشته. نو الله پاک فرمایل چې دو ته ووایه سیرو فی الارض، وګرځئ په ځمکه کې، او کمې خبرې چې تاسو کوئ دا خبرې مخکینو خلقو هم کولې، هغو هم دا واقعات او انبیا دو ته نسبت د دروغو کول. فانظروا، پس وګورئ کیف کان عاقبت المجرمین، چې څرنګه شو انجام د مجرمانو. تاسو هم دغه مجرم یې، او تاسو نه مخکې چې څومره مجرمان خلق پاتې شي د هغو انجام خو هم لږ وګورئ. او چونکې ردو په داسې اعتراضاتو او خبرو سره به پیغمبر علیه صلات وسلام ته ډیر غم او تکلیف رسېدو، د هغه خفګان هغه به په دې سره ډېرېدو. نو الله پاک پیغمبر علیه صلات وسلام له تسلی ورکوي ولا تحزن علیهم، ته مه غمجن کېږه په دو باندې، ولا تکن فی ضیق، او مه کېږه په تنګسیا کې، یعنی ذهني ټینشن هغه ماله چې ته دومره خفه شي چې ستا ذهن هغه ردو د وجې نه هغه په فکر کې شي چې دا خلق ولې ایمان نه راوړي. ولا تکن، او مه کېږه فی ضیق، په تنګسیا کې، مما یمکرون، د هغې څه نه چې دو چلونه جوړوي، دو چې ستا کم خلاف حربي استعمالی، یا دغه شانتی د قرآن مجید خلاف دو کم اعتراضات کوي، نو د دې په باره کې هیڅ غمجن کېږه مو او هیڅ فکر مه کوه، دو هیڅ هم نشي کولی.
ځکه والله خیر الماکرین، الله پاک غوره بدله ورکوونکی دی د دغې کافرانو او د دې مخالفینو د تدبیرو. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، او دو وای چې کله به وي دا وعده د قیامت، یا کله به وي دا وعده د عذاب دراتلو، یا کله به وي دوباره راژوندي کېدل. ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ. قل تورته ووایه عسى ان یکون ردف لکم، ممکن ده چې نږدې شوي تاسو ته یا نږدې راورسي تاسو ته بعض الذي بعضې هغه عذاب تستعجلون چې تاسو یې په تادۍ سره غواړئ. ردیف ویلی کېږي په سوالۍ چې کم شاته کس ناسي، په اس اوښ وغیره باندې چې شاته کم کس ناسي. نن سبا موټر سایکل فرض کوي چې دا شاته کم کس ناسي دې ته ردیف وایي، یعنی دا بالکل جوخ او نږدې. نو الله پاک وایي چې دو ته ووایه چې ممکن ده ان یکون ردف لکم، چې نږدې شوي تاسو ته بعض الذي بعضې هغه عذاب تستعجلون چې تاسو یې په داتۍ سره غواړئ. وان ربک لذو فضل علی الناس، او یقینا رب ستا خامخا فضل والده په خلقو باندې، فضل او مهرباني والده. که د الله پاک دغه فضل او مهرباني نه وي نو عذاب به د یو کال نو چې 10 کاله مخکې راغلی په دې هر سبا. لیکن الله پاک ډېر لوی فضل او مهرباني والده چې هغه بیا هم مهلت ورکوي. موږ نافرمانی کو او الله پاک بیا موږ معاف کوي، موږ له مهلت راکوي. ولكن اکثرهم لا یشکرون، لیکن زیاد د دون شکر نه ادا کوي. وان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون، او یقینا رب ستا لیعلم خامخا پوهیږي ما په هغه سبانه تکن صدورهم چې پټوي سینې ددو، وما یعلنون او په هغه سباندې الله پاک پوهیږي یعلنون چې دوی ښکارا کوي، یعنی د جبو په ذریعہ باندې څه شی ښکارا کوي، د هغې اقرار کوي، یا د افعالو په ذریعہ باندې څه شی په ښکارا باندې کوي. نو الله پاک د سینو په دې دننه رازونو او د انسان په دې سوجونو باندې هم پوهیږي، او کم شیزونه چې انسان هغه ښکارا کوي نو الله پاک په هغې باندې هم پوهیږي، یعنی د الله پاک نه څه شی پټ نشته. ځکه الله پاک فرمایي وما من غائبة فی السماء والارض، او نشته هیڅ څیز پوشیده د الله پاک نه فی السماء والارض په اسمان او په ځمکه کې الا فی کتاب مبین، مگر په کتاب ښکاره کې دی. هر شی هغه محفوظ دی، د الله پاک نه څه شی نشي پټېدی، که پټېږي خو زموږ نه پټېدی شي. وقال الذين، او وای هغه کسان کفروا چې کافران دي، اذا كنا ترابا، آیا شو به مونږه آیا کله چې شو مونږه خاورې، و آباؤنا او پلاران زمونږه، ائنا لمخرجون، آیا مونږ به بیا راویستلی شو. لقد وعدنا، یقینا وعده شوی ده، یقینا وعده کړی شوی ده. هذا دا نحنو زمون سره، و آباؤنا او د پلارانو زمون سره، من قبلو مخکې د دینا، ان هذا نددا الا اساطير الاولين،
مگر دروغ قصې د پخوانو خلقو دي قل تورته اوایا سیرو فی الارض وگرزی پزمکه کی فانظروا پس اگوری کیف کان عاقبت المجرمین چه سرنگی شو انجام د مجرمانو ولا تحزن علیہم او مغم جنکیگا پدو باندی ولا تکن فی ضیق او مکیگا پتنگ سیاکی مما یمکرون دہا غسن چدو چلون جوڑی ویقولون او دوائی متى هذا الوعد كلبوي دا وعدا إن كنتم صادقين كتاسر الشنيي قل تورت أوايا عسى ممكن دا أن يكون ردف لكم چنیز دی شوی تاسو تا بعض الذي بعض هغا عذاب تستعجلون چه تاسو پتا دی سرغواړی وإن ربك او یقینا ربستا لذو فضل على الناس خامخا مهربانی والده پا خلق باندی ولكن أكثرهم لا يشكرون لیکن زیاد دون شکر نہ ادا کئی وإن ربك او یقینا ربستا ليعلم خامخا پوہیگی ما پاغسا تکن صدورهم چی پٹوی سینے ددو وما يعلنون او پاغسا چی دو اخکار کوی وما من غائبت او نشتا حس پوشیدہ سیز فی السماء والارض پاسمان او زمکہ کی الا فی کتاب مبین مگر پا کتاب خکارہ کی دے